نو په دې کې موږ د کیټلاګ ویلو لګ تاسو ځان د لګ چیزونو سره آشنا کړو. نو موږ په دې کې نیکسټ کوم دی هغه انوینټری د هغه باندې ځان پوه کو. خو د انوینټری کې چې کوم زیاتره اپشنز دي دا به موږ په لیسټینګ کې وایو د پروډکټ لیسټینګ او شپمنټ پلان کې. خو دلته هم تاسو صرف لګ پوه کوم چې تاسو ته پته ولګي. بیا چې کوم موږ شپمنټ پلان جوړو یا هغه موږ د دې نه جوړو نو هغه پته به بیا تاسو ته لګي هغه آسان دي. خو د سیل سنټرل کې چې کوم داسې فنکشنز دي چې هغه موږ ته ضروري دي او موږ یادولي نو هغه به موږ یادو هغه به ډیټیل سره موږ ایکسپلین کوو. او چې کوم داسې دي چې هغه زمونږ ډېر زیات نه یوز کېږي نو هغه به موږ مختصر ایکسپلین کوو چې تاسو ته هغه پته ولګي. نو موږ چې انوینټري ته راشو په انوینټري کې بعض فنکشن دي زموږ سره په دې کې لیکلی منیج انوینټري چې کوم زموږ لیسټینګ دی یا زموږ کوم پروډکټ دی هغه موږ منیج کوو. نو دلته نه بیا موږ منیج کوو چې په دې باندې کلیک وکړو ما سره مختلف اپشنز رااله. تاسو سره دلته دا شو کوي چې آل انوینټریز چې کوم دي تاسو نو تاسو د دې سره چې کولی شئ آل انوینټریز دې باندې تاسو کلیک وکړئ. که تاسو ان اکټیو لیسټ اکټیو لیسټ ټول به تاسو سره دلته شو کی. دلته وګورئ دلته به تاسو سره دا شو شي چې تاسو څومره لیست یو کم اکټیو دي کم ان اکټیو دي دغه شان ته په دې کې تاسو کتلی شئ دا چې کوم اپشن دی دا تاسو کتلی شئ دا تاسو چې تاسو دومره لیست چې کوم دی هغه ان اکټیو دي 14 لیست چې کوم دي نو تاسو سره دا تاسو یو اپشن ځان له کتلی شي په دې طریقې سره. تاسو بیا دا کولی شئ دا ریسټارټ کولی شئ چې کوم ختم شوي هغه ریسټارټ کولی شئ. چې کوم د برانډ نه اپروول ضرورت وي هغه تاسو هغه دپاره ریکویسټ اپروول کولی شئ. او که دا تاسو دې کې انوینټري لیکئ نو تاسو دا انسر چې کوم دا چینج کولی شئ خپل حساب سره چې تاسو ته څومره انوینټري پکار وي. نو د دې سمپل طریقه د دې کې دومره ګران څه نه وي. دغه شان د دې پوټنشل ډوپلیکیټ چې کوم دی دا تاسو کولاو کوئ په دې کې تاسو سره دې کې اپشنز راځي. خو په دې کې به یو خبر یاد ساتئ چې دلته موږ سره یو اپشن راځي دلته په دې کې اوس په دې کې موږ ته دا شو کوي چې کم کمپلیټ دي کم انکمپلیټ دي تاسو دا ټول کتلی شئ. کم داسې دي چې هغه دپاره اپروول پکار دي کم داسې دي چې هغه موږ کلوز کړي دي او کم داسې دي چې زموږ سره آوټ اف سټاک شوي دي ختم شوي دي. کلوز مطلب دا چې کوم یو لیست موږ بند کړو هغه موږ نه غواړو چې نور یې موږ خرڅ کړو مخکې صحیح ده څه وجې موږ څه ریزن د وجې هغه لږ ټایمه پورې سټاپ کړو. او چې کوم اپروول غواړي څلور هغه لیست دي او اته داسې لیست دي چې هغه زموږ سره ختم شوي دي. نو تاسو به دې دا ځان له ایکسپلور کولی شئ. دغه شان په دې کې دا منیج پرایسینګ دی دا هم تاسو کتلی شئ چې کوم قیمتونه دي هغه تاسو دلته چې کولی شئ. خو دا چې کوم انوینټري په دې پرایسینګ اپشن کې هم دا منیج پرایسینګ تاسو سره راځي او دلته په دې انوینټري کې هم تاسو سره دا راځي. نو دغه شان ته چې کومه بی انوینټري ده هغه هم تاسو کتلی شئ. بی انوینټري ده دغه شان ته چې بی اپورچونټیز کوم دي هغه هم تاسو کتلی شئ. انوینټري ډیشبورډ هم تاسو کتلی شئ. نو په دې کې ضروري چې کوم اپشنز دي هغه صرف تاسو د دې سره آشنا شئ. په دې کې چې کوم ضروري دي هغه موږ په ډیټیل سره وایو. بیا دغه شان تاسو سره دلته نه پروډکټ هم ایډ کولی شئ. ایډ پروډکټ د دې ځای نه هم تاسو پروډکټ ایډ کولی شئ. دلته چې کلیک وکړئ هغه زوړ ټیب به موږ سره کولاو شي زوړ پیج به کولاو شي چې کوم موږ ایسن نه کاپي کوو یا موږ نوی لیست جوړو نو موږ دلته نه په اسانۍ سره جوړولی شو. نو سیل سنټرل کې چې کوم دی صرف تاسو د دې سره آشنا شئ چې دا کوم چیزونه دي د دې څه کار دی. نو دغه شان ته په دې انوینټري کې چې کوم دی بیا منیج بی انوینټري نو هغه تاسو دلته نه هم کولی شئ. دلته دا موږ سره مخکې هم راته اوس هم سره راځي. نو تاسو منیج بی انوینټري دلته هم کولی شئ. دا موږ لیسټینګ به د دې لپاره ووایو نو بیا به تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا موږ څنګه کوو چې کوم شپمنټ پلان موږ کریټ کوو. او دغه شان ته په دې کې چې بل کوم نیکسټ اپشن دی منیج سیلر پپل پروډکټس دا هم تاسو ایکسپلور کولی شئ چې دا سکولاو کې دا پیج تاسو ټول کتلی شئ. دغه شان چې کوم تاسو نیکسټ اپشن دی انوینټري پلانینګ دی دا هم تاسو کتلی شئ چې انوینټري پلانینګ چې کوم دی په هغه کې کوم اپشنز دي هغه ټول تاسو دلته نه کتلی شئ چې انوینټري. خو دا بعض اپشن زموږ سره موږ په ټول عمر کې نه یوز کوو زموږ ته ضرورت نه راځي. بعض داسې چې دا اوس سیل ګلوبلي چې کوم دی موږ چې انټرنیشنل لیسټینګ جوړو د یو اکاونټ نه موږ په هر کنټري کې خرڅولی شو نو زموږ سره هغه دپاره مختلف اپشنز راځي او هغه کې موږ مختلف مارکیټ پلیسز ایډ کولی شو. یورپ هغه کې چې کوم کنټریز راځي یورپ مارکیټ کې نو هغه هم تاسو بیا ایشیا والا تاسو کتلی شئ بیا میډل ایسټ والا کتلی شئ. نو دا شان دا ټول دي د دې لپاره به تاسو رجسټر کوئ اکاونټ ځکه چې بای ډیفالټ چې کوم موږ اکاونټ جوړ کړو په هغه کې زموږ سره صرف دا 3 مارکیټ پلیسز راځي. تاسو ته پته دلته تاسو ته مارکیټ پلیسز ما سره 3 راځي. خو موږ چې لیست او موږ خپل بزنس سیوا کوو نو د یو اکاونټ نه موږ ګلوبل سیلینګ کولی شو په ټوله دنیا کې چې څومره امازون کوم ځای کې فنکشنل دی د امازون ویر هاوس دی هلته موږ
کول شو دلته هم تاسو دا ایډ مارکیټ پلیس ایډ کول شي اوس دا چې کله موږ جوړ کړو موږ سره یونایټډ سټیټ کینیډا میکسیکو راځي خو د دې نه علاوه چې تاسو کوم دی هغه ایډ کول شي او د دې نه اوس په دې چې کوم نوی اکاونټس دي باقي دلته تاسو سره یو ای او سعودي راځي نو هغه په کوس ایډ شوی چې کوم د پاکستان افغانستان موږ سره کوو موږ د دې په ډیټیل باندې اکاونټ جوړ کړو نو د تاسو دا لیست چې کوم دی ګلوبلی جوړول شي په انوینټری کې دا لیست ګلوبلی مطلب دا دی چې د اکاونټ نه تاسو په هر ځای کې سیلینګ کول شي دا اسانه طریقه ده او بیا دا شان چې منیج بی ای شپمنټس چې کوم موږ شپمنټ او لیسټینګ پلان سٹارټ کړل دي نو موږ بدلته لیست جوړو بیا به دغه لپاره شپمنټ پلان هر څه څنګه جوړو نو هغه آسان دی هغه موږ د دینه دلته په لیسټینګ کې دا ایکسپلین کو تاسو د دې انوینټری دا ټیپ د دې چې کوم فنکشنز دي دا تاسو په لیسټینګ او شپمنټ پلان کې ټول کلیر شي دا موږ د دې ځینې کو لیسټینګ او شپمنټ پلان موږ د دې ځینې جوړو نو دا یو څو نور اپشنز چې کوم دا په دې باندې تاسو پوه شئ دا شانته پرایسینګ چې کوم دی پرایسینګ هم تاسو کتل شي چې کوم د پرایس هیل دی دا شانته منیج پرایس خو چې کوم دی په انوینټری کې تاسو سره راځي دلته منیج پرایس لیکل شوی دلته وګورئ منیج پرایسینګ نو دا تاسو دلته هم ایکسپلور کول شي دا شانته منیج پرایسینګ کې چې کوم دی د پرایس هیل تم کته شي چې تاسو پرایسینګ دی بل دا دی چې اتومات پرایس تاسو سلیکټ کول شي مطلب دا دی چې تاسو دا کله سلیکټ کړئ نو دا به تاسو کنټینیو کو تاسو نو صرف غواړئ چې تاسو کنټینیو کول غواړئ کنه د دې دا مطلب دی چې تاسو یو لیست جوړ کړئ هغه کې چیرته چینجز راځي په پرایس کې نو هغه به اتوماتیک امیزون تاسو د لپاره چینج کوي نو کودا موږ چیرته کنټینیو کودا زموږ د لپاره اتوماتیک چینج کیږي نو د دې دا یو سیټینګ پکې دی ورکړل چې تاسو د دې نه بچي بیا دا شنت پرایسینګ کې چې کوم دی نیګوسییشن دی چې مطلب دا دی چې پرایس تاسو د کسٹمر سره په پرایس باندې خبره کول شي کومول شي واکول یا څه کول شي نو دا چې دا تاسو دم اډ کوئ د دې لپاره هم تاسو لیک پروسس لیک سیټینګ په اکاونټ کې کوئ خدا موږ ډیر زیات نه یوز کوو پرایسینګ کې چې کوم دا څو دغه پرایسینګ هیلته دا منیج پرایسینګ او دا تاسو په خپل ایکسپلور کولای شئ او کوم چې د اتومات پرایس دی مطلب دا دی چې پرایس چې کوم چینج کیږي تاسو خپل حساب سره چینج کولای شئ نو دا چې کوم دی د کې انوینټری او پرایسینګ چې کوم دی د کې دومره خاص سنشته خو انوینټری کې کار شته دا به موږ ډیټیل کې ایکسپلین کوو ان شاء الله بیا چې دینه مخکې کوم دی د اډرس د ایڈورټایزمنټ په دې کې چې کوم ضروري چیزونه دي په هغه تاسو په کوم دا چیزونه څوک د څنګه کې خو تاسو په کوم په دی وجه چې تاسو د سیل سنټرل سره ښه آشنا شي چې په سیل سنټرل کې کوم اپشنز دي او په هغه باندې موږ پوهیږو دا شانته دلته دا نیوز والا ټیپ دی په دې کې چې کوم اپډیټ راځي د امازون هغه تاسو خبرېږئ دلته تاسو سره پوره هر څه شو کوي دا شانته ته امازون چې کوم دی تاسو دا امازون د دې نه یادول شي د امازون خپل یو چینل هم دی دا غینم تاسو یادول شي چې امازون څومره دا شارټ ویډیوز دي په هر څه باندې امازون ویډیو اپلوډ کړي نو چې څه اپډیټ راځي یا څه نوې پالیسي راځي یا څه چینج کیږي امازون تاسو دا غنه په ټایم باندې خبرې دلته تاسو سره په دې نیوز کې راځي او تاسو دا ټول هر څه دې کتلی شي یو چیز کتلی شي چې څنګه لیسټینګ جوړیږي شپمنټ پلان به څنګه جوړیږي اکاونټ به تاسو څنګه جوړوي دا ټول هر څه دي برانډ رجسټري تاسو دا ټول هر څه د امازون تاسو سره په خپل چیر کړي نو دا سیلر یونیورسيټي په دې کې دا تاسو خپل ایکسپلور کولای شئ په دې باندې تاسو ځان په کولای شئ نو دا سمپل دا ټیپ چې کوم دي ان شاء الله تاسو ټول کوم خو په دې سیټینګ کې څو چیزونه ډېر ضروري دي چې موږ به څنګه چایلډ ایکسس کریټ کوو مطلب دا دی چې په خپل سیل سنټرل کې به موږ نور کسان د ځان سره څنګه ایډ کوو دا سیټینګ کې چې کوم څو چیزونه دا ډېر ضروري دي او په دې کې مې یو څو دغه داسې دي چې هغه تاسو په هغه باندې پوه کوئ اکاونټ هیلث چې تاسو د خپل اکاونټ پته لګي یا داسې رپورټس یا ایډورټایزمنټ چې کوم دی هغه باندې تاسو ځان پوه کوئ یا گروث باندې یا نور داسې کوم رپورټس چې دي هغه باندې تاسو ځان پوه کوئ دا اډرس چې کوم دی سبب دې ځنه مخکې موږ وایو نو مطلب مې دا دی چې په دې امازون کې چې کوم دا اپشن وینډوز موږ ته راکړي دا امازون کې چې دا کوم مینیوز موږ ته راکړي دي چې موږ په دې باندې صحیح ځان پوه چې کم از کم موږ سره دومره نالج چې د دې هر یو څه کار دی ځکه چې په دې کې موږ ډېر کم اپشنز یوز کوو موږ په امازون کې لیسټینګ جوړو شپمنټ پلان جوړو او دا شان چېرته ایډورټایزمنټ دا چیزونه کوو نور اسم په ایډورټایزمنټ چې کوم د امازون پی پی سی ایډورټایزمنټ دی نو هغه موږ اسم په باندې ځان له پلی لیست جوړو هغه ضروري دی چې هغه تاسو یاد کړئ نو تاسو په دې چیزونو باندې ایډورټایزمنټ تاسو ته صحیح درځي یا لیسټینګ او شپمنټ پلان تاسو ته صحیح درځي یا د سورسینګ صحیح درځي یا د پروډکټ هانټینګ صحیح درځي نو تاسو په دې ځان له یو چیز کې ځان له ایکسپیرینس حاصل کړئ یا به د برانډ اپروول څنګه راخلئ ځکه په دې کې یو کس سوال هم کړی نو برانډ اپروول څنګه راخلو موږ د برانډ څنګه معلومو د برانډ سره رابطه څنګه کو نو هغه ځان له پلی لیست راشي چې تاسو سره په دې باندې صحیح پوه شئ نو دا چیزونه چې تاسو ځان له یاد کړئ په دې باندې تاسو کار کولی شئ دې باندې مارکیټ کې ډېر زیات کاري خلکو ته پروډکټ پکاري سورسینګ ته پکاري په مختلف چیزونو نو تاسو هغه ایکسپلور کولی شئ هغه یادولی شئ په هغه باندې خپل کار روانولی شئ چې کوم کسان داسي چې هغو سره انویسټمنټ نه یا مطلب داسې نور
دا هغه مالی حالت خني نو هغه د دینه سٹارټ کولی شي. نو تاسو د پاره دا ضروری دی چې تاسو دا چیزونه یاد کړئ، مطلب دا څومره مینیوز دي، څومره سیلر ډیشبورډ دی چې کم از کم تاسو ته اکاونټ جوړ کړئ یا تر تاسو کې اکاونټ درکړي چې تاسو بیا په هغه باندې پوهیږئ چې د دې چیز څه کار دی، یا زه لیست جوړوم څنګه جوړوم، یا شپمنټ پلان جوړوم څنګه جوړوم، یا مطلب نور چې کوم د دې کې ضروری چیزونه دي، یا دا سیټینګ دی، یا مطلب څوک پکې موږ اډ کوو نو موږ څنګه اډ کوو. نو دا ضروری چیزونه دي